السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ، پیل کوو په خپل لوست باندې. د لوست د پیل څخه مخکې کورنۍ دنده مو راوړې ډېره لا، او غواړم چې په تېر لوست باندې هم رڼا واچوو. زموږ او ستاسو تېر لوست د څه شي په هکله و ګرانو؟ د شانوالي یا اقامت په هکله. شانوالي په ښځینه او که تنه صورت نیسي؟ نه، په دواړو باندې، هم ښځینه شنډېږي او هم نرینه. نرینه کله شنډېږي؟ کله چې د دې سپرمونه ضعیف شي، کله چې د سپرمونو تعداد د 20 میلیونو څخه په 1 میلی لیتر کې کم شي. ښځینه څه وخت شنډېږي؟ کله چې د دوی هګۍ تولید نشي، یا د دوی په تخمدانو کې مشکل وي، یا په نفیرو کې مشکل وي چې تخمت په نفیرو کې بند پاتې شي یا نفیرو پورې را نشي، او یا نورې ناروغۍ په ښځینه او په نارینه کې لکه د سوزاک ناروغۍ، د پښتورګو ناروغۍ، یا نور ناروغۍ کولی شي چې د شنډتوب لامل شي. نو څه باید وکړي؟ دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وشي، دواړه باید تداوي شي، ښځه او نر دواړه باید تشخیص شي چې مشکل په چا کې دی. نو د تداوۍ څخه وروسته انشاءالله د شانوالي لاملونه له منځه ځي او بیرته انسان د اولاد څښتن کیږي. دا و زموږ او ستاسو تېر لوست. اوس راځو یو بل مهم مسئلې ته چې زموږ او ستاسو صحت ته ضربه رسوي. هغه زموږ او ستاسو د بیولوژي د مضمون د 9م ټولګي د 9م څپرکي 95 او 99 صفحې پورې مربوط دی، چې د لوست په حساب د 40م لوست راځي. عنوان یې دی د جنسي او ضایع کېدو له لارې د ناروغیو لیږدېدل. چې اول به د دې تر عنوان لاندې باید په موخو باندې پوه شو چې دا عنوان کوم مهم اهداف لري، بیا به اصلي لوست ته ځو. موږ او تاسې باید د جنسي او ضایع کېدو له لارې مختلف ناروغۍ وپېژنو، مخکې له دې نه چې په دغو ناروغیو باندې خدای ناخواسته اخته شولو، مخنیوی وکړو او د خپل صحت په ښه ساتلو کې هڅې وکړو، ځکه صحت د انسان او د الله تعالی د خوا نه یو لوی نعمت دی چې انسان ته ورکړل شوی. راځو خپل لوست. بسم الله الرحمن الرحیم. د جنسي او ضایع کېدو له لارې د ناروغیو لیږدېدل. ګرانو زده کوونکو، داسې ناروغي شته چې زموږ او ستاسو ژوند ته ګواښ پېښوي، او مخکې له دې نه چې خدای ناخواسته په هغو ناروغیو اخته شو باید مخه یې ونیسو. چې یو له هغو ناروغیو څخه د سوزاک او سفلیس او بل مهم او نړیوال ناروغي ایدز چې تاسې نوم یې حتما اورېدلی، چې دا د ایدز ناروغي د یو ویروس د خوا نه چې HIV دی او د مختلفو طریقو له لارې انسان ته انتقالیږي. خو مهمه طریقه یا ډیره هغه طریقه چې نړۍ پکې نن سبا اخته دی، نامشروع اړیکې دي، یعنی هغه جنسي اړیکې چې په انسانانو کې صورت نیسي او د هغه له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته دغه لا علاج ناروغي انتقالیږي. دغه ویروس یا د HIV ویروس چې د ایدز په مرض باندې انسانان اخته کوي، د کومو لارو انتقالیږي؟ یوه لاره د وینې او تناسلي کانالونو د مخاطي پردو څخه دا ویروس تیریږي، یعنی د جنسي اړیکو له طریقه. که دا جنسي اړیکې مشروع وي که نامشروع. موږ او تاسو خو اسلامي نړۍ او نامشروع اړیکې زموږ او ستاسو په هیواد کې انشاءالله چې کم دی یا بیخي نشته، اما
که کومه نارینه یا ښځینه خدای ناخواسته له بل طریقه په ایډز مواجه کیږي یا په دغه ناروغۍ اخته کیږي، بل ته باید انتقال نه کړي. یعنې که ښځه خدای ناخواسته د مختلفو له لارو نه، مثلا معمولا ښځینه د خال وهلو له طریقه کولی شي چې دغه ناروغي واخلي، ځکه د خال وهلو وسایل ممکن چې په دغه ناروغي باندې، په دغه ویروس باندې ککړ وي. نارینه علاوه د دې نه چې خدای ناخواسته د نامشروع اړیکې له طریقه هم انتقالولی شي، همدارنګه د پچکارۍ یا سرنجونو له طریقه که هغه ککړ وي یا هغه انسان ته پچکاري شوې وي چې هغه ایډز ولري، نو بل انسان ته د هغه سرنج نه کار واخیستل شي، نو انتقالیږي بل شخص ته. د ګیرو خریلو ماشینو له طریقه مثلا په سلمانیو کې اکثرا نارینه وځي خپل ویښتان ګیرې جوړوي، نو که هغه ککړ اوسي چې نارینه په اسلامي نړۍ کې خصوصا د دې طریقه ډېر خطرناکه طریقه ده چې ورته انتقالیږي. که هغه د ګیرې خریلو ماشینونه یا چاړه یا ستنې ککړ وي، نو انسان ته د یو انسان نه د ککړ انسان ته روغ انسان ته انتقالیږي. همدارنګه په ښځینهو کې مثلا د مور نه ماشوم ته انتقالیږي د شیدو له طریقه. د شیدو له طریقه هم دغه ناروغي انتقالیږي. همدارنګه ګرانو، نن سبا په ټول نړۍ کې د 50 میلیونو نه زیات خلک په دې ناروغي اخته دي، او دا لکه د وبا په شکل په ټوله نړۍ کې شته. او یوه بله مهمه او خطرناکه لاره بل هم دی چې د نشهیي توکو د استعمال له طریقه چې نن سبا د سرنج یا د پچکارۍ نه همغه یو پچکاري اخلي څو کسه د نشې لپاره استعمالوي، چې که یو کس په همدې ویروس اخته وي نو ټولو ته دا انتقالولی شي. نو درملنه یې څنګه کیږي؟ ګرانو، دا تر اوسه قطعي دارو یا دوا نه لري، او د ټولو نه خطرناک دا دی چې دا زمونږ په مدافعوي سیستم باندې، یعنی د وینې په سپینو کراویاتو باندې دی حمله کوي. ځکه الله تعالی زمونږ بدن ته د دفاع په خاطر داسې وسایل ورکړي دي د همدغه سپین کراویات چې هر نوع ویروس راشي دا ویروس له منځه وړي. خو که چیرې دغه ګارد په خپله ضعیف شي بیا څنګه کیږي چې ایډز یو له هغو ناروغیو څخه دی چې زمونږ په سپینو کراویاتو باندې حمله کوي او بالاخره هغه ضعیفوي. دونه یې ضعیفوي چې که هر ویروس په انسان راشي نو انسان د مرګ کندې ته بیایي، یعنی زمونږ مدافعوي سیستم له منځه وړي. نن سبا دغه بله مشهور ناروغي چې د کرونا ویروس دی، دا هم زمونږ دفاعي سیستم ته ضرر رسوي. نو کوشش وکړئ چې خپل دفاعي سیستم قوي وساتئ، یعنی قوي خوراکونو له طریقه د ځاني حفظ الصحې په خاطر نامشروع اړیکو څخه ډډه کول، او همدارنګه په ککړو او آلوده شیانو باندې یا د هغه استعمال، لاس وهل او څو کسان د هغه نه استفاده کول، لکه ښځینه‌و چې خالکوبي کوي یا پزې یا غوږونه سوري کوي، د دې له لارې هم انتقالیدی شي. ځکه همغه یو کس چې هغه وسیله استعمالوي ممکن په سلهاو کسه د همغې یو ستنې نه استفاده وکړي، چې په دې ترتیب ښځو ته هم انتقالیږي او نارینه‌و د مختلف سرنجونو له لارې، په سلمانیو کې د ګیرې خریلو ماشینونو له طریقه. همدارنګه په هر صورت کې
باید له پاکو وسایلو څخه کار واخیستل شي، له نشهیي توکو څخه جدا جلوګیري وشي، او همدارنګه نامشروع اړیکې خو قطعا نه تنها د امراضو په خاطر بلکې دا چې الله تعالی موږ او تاسو منع کړي وو، په دې خاطر موږ مکلف یو چې زموږ او ستاسو هغه لوی نعمت چې صحت دی هغه وساتو، او که خدای ناخواسته بې پروایي وکړو نو په مختلفو مرضونو، خاصتا په هغو مرضونو چې هیڅکله تداوي نه لري، چې یو له هغه امراضو څخه همدا ایدز ناروغي ده. نن موږ او تاسو څه ولوستو ګرانو زده کوونکو؟ د جنسي اړیکو له طریقه د ناروغیو لیږدول. نورې مختلفې ناروغي هم دي، خو مشهورې همدا څو ناروغي دي چې سوزاک، سفلیس او خطرناکې بیا همدا د ایدز ناروغي ده چې تداوي نه لري، مختلف دواګانې خلک استعمالوي، لکن په دواګانو باندې تداوي کیږي ځکه نه تداوي کیږي چې زموږ او ستاسو مدافعوي سیستم یعنې د وینې په سپینو کرویاتو باندې حمله کوي، هغه ضعیفوي، چې په نتیجه کې هر ویروس زموږ بدن ته داخل شي، ویروسونه، بکتریاګانې، میکروبونه زموږ بدن ته داخل شي، ځکه هلته مدافعوي سیستم نشته او موږ یا دغه د ایدز باندې ککړ یا ناروغ شخص د مرګ کندې ته بیایي. نو مخکې له دې نه چې خدای ناخواسته په دې مرض اخته شو، له هغې څخه باید څنګه وکړو؟ مخنیوی وکړو. څنګه مخنیوی وکړو؟ په ککړو شیانو باندې د هغې د استعمال څخه خودداري وکړو، همدارنګه له ناروا یا نامشروع اړیکو څخه مخنیوی وکړو، د ځان چک یا د خپل صحتمندۍ لپاره باید ځان همیشه معاینه کړو، خپل د وینې مختلف برخې معاینه کړو که توان ولرو، ځکه چې زموږ او ستاسو صحتمندي باید موږ ته معلوم شي. او همدارنګه خدای مه کړه که په دې ناروغۍ باندې یو شخص اخته شي باید بل ته انتقال نه کړي. مثلا که خدای ناخواسته په روا اړیکو کې هم میړه په دې اخته شي، باید تر هغې چې تداوي ونه شي باید د ښځې نه لرې وي، که ښځه اخته شي باید له نارینهو نه لرې وي، ځکه له دې طریقه نه تنها چې ایدز بلکې سوزاک مخکې موږ وویلی یا سفلیس، که سوزاک هم انتقال شي نو د شانوالي چې تاسو په تېر درس کې ولوستل د سبب کیږي. نو باید پاک ژوند وکړو، ځان او خپل صحت پاک وساتو او نورو ته هم ضرر پېښ نه کړو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. په راتلونکي کې به انشاءالله د چاپېریال د ککړتیاو په هکله به تاسو ته معلومات وړاندې شي. اوس خپلې کتابچې پرانیزئ او کورنۍ دنده ولیکئ. ګرانو تاسو به دا ولیکئ چې د مختلفو ناروغیو د انتقال څخه څنګه مخنیوی وکړو. یعنې څنګه ځان وقایه کړو. خپل نظریات به ولیکئ په دې کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.